بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به او خوشحال به. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته د ګل د ورځې یعنی د پیر د ورځې یو ډیره خاص او ډیره مجربه وظیفه بیانوم. ان شاء الله تعالی د دې عظیم الشان وظیفې ډیر حیران کن او معجزاتی کمالات به تاسو ووینئ چې تاسو دا وظیفه د پیر یعنی د ګل په ورځ باندې وکئ. د ژوند څه حاجت مو دی، څه مقصد مو دی، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به دغه حاجات پوره کړي. دغه مقصد او دغه خواهش به الله جل شانه پوره کړي او مشکلات، مصائب او د بیمارونو به الله جل شانه نجات عطا فرمایي کړي. محترمو، مختصر وظیفه ده خو لیکن ډیر عظیم الشان برکات دي د دې وظیفې. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې د ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. او زما د حوصله افزایی دپاره زما محترمو ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا نور د دې په شانتې ښکلي ښکلي الفاظ تاسو ولیکئ د دې دپاره چې ما ته حوصله افزایی ملاویږي او زه تاسو دپاره نور ډیر ښکلي ښکلي وظایف په دې چینل کې راوړم. محترمو، نننۍ وظیفه ډیره اسانه وظیفه ده او ډیر لږ وخت په دې باندې لګي، لیکن اثرات په تاسو حیران کی. داسې عظیم الشان وظیفه به تاسو چرته په ژوند کې نه وي کړي. ان شاء الله تعالی د دې خاص وظیفې اثرات به تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. داسې وظیفه ده چې الله جل شانه به د تاسو لپاره د ژوندۍ په هر لمحه کې، په هر ساعت کې کافی کیږي. که حاجت وي، که مقصد وي، که مشکل وي، که بیماری وي، که راحت وي، که غم وي، الله جل شانه به د تاسو دپاره کافی کیږي. او چې الله جل شانه د کم یو انسان دپاره کافی شي، نو دا الله جل شانه بهترین کارساز دی. نو بیا دې انسان ته څه نور څه د پریشانۍ څه ضرورت نشته. چې دې انسان دپاره الله جل شانه کافی شو، نو د دنیا او د آخرت ژوند به د جوړ شي. زما محترم، یو شعر دی چې الله در سره مل نوی رحمانه، چې الله در سره مل نوی رحمانه، که دنیا در سره وي یک تنهای. لہذا محترمو، چې د کومو کلماتو مبارکه وظیفه زنن تاسو ته بیانوم، دا ډیر عظیم الشان کلمات دي او دا د الله جل شانه د کلام پاک او حصہ ده. دومره طاقت او دومره عالی شان برکات دي د دې کلماتو او د دې وظیفې چې ډیرو خلکو په دې باندې تجربات کړي دي او هر جایز کار د هغوی الله جل شانه کړی دی. او هر جایز کار کې که حاجت ته، که مقصد دی، یا د زندګۍ سره سبل سم مسله ده، پریشانی ده، هغه ختم شوی ده او په هغه مقصد کې ورته الله جل شانه کامیابی عطا فرما کړی ده. کله چې تاسو توجه سره، دیان سره دا وظیفه وکئ، نو تاسو به هم د دې کمالات او برکات په خپل باندې محسوس کړئ.
صرف او صرف د ګل پرز باندې چې بعض زمونږه اورونه خويندې ورته دوشنبه ورځ هم وي لہذا تاسو ورته چې سنوم اخلي دا وظیفه تاسو هم په دې ورځ باندې وکي او که د عذر په بنا باندې تاسو دا وظیفه د پیر پرز باندې د ګل پرز باندې نکړې شو او پاتې شو درنه نو په بل ورځ باندې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ لیکن محترم او بهتره ده او دا غوره خبره ده چې تاسو د ګل پرز باندې د عظیم الشان وظیفه وکي حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل محترم او د دې اندازه هم تاسو نشئ کولی او د دې تصور هم تاسو نشئ کولی چې په دې کې الله جل شانو څومره اثر او طاقت کې خودلې ده تاسو صرف د دې د معنی نه پته ولګوي حسبنا الله زمونږ د پاره الله جل شانو کافی ده ونعم الوکیل او ډیر ښه کار سمون کې ده زمونږ د پر الله جل شانه کافی ده او ډیر ښه کار سمون کې ده محترمو ناممکن حاجات مو ولې نوي الله جل شانه به ضرور پوره کوي او چې څومره د سخت نه سخت مشکل وي الله جل شانه به ختمي چې کوم انسان دا غواړي چې زما د حاجت ته زر پوره شي او د مقصد او خواهش کې ماته کامیابی زر ملو شي نو محترمو په خپل ژوندۍ کې صرف یو پیر تاسو دا وظیفه لازمان ازماو کوي دین علاوه زما محترمو د رشتې د پاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ پرشتہ کې مو بندش وی رکاوټ وی او تاسو سو خبره نه مانی تاسو رشتہ نه کیږي یا زما محترمو کاروبار او روزګار تاسو بند وی یا کاروبار او روزګار روانول غواړي یا کاروبار او روزګار کې د برکت لپاره زما عزتمند تاسو دا وظیفه کولی شئ یا داسې روڼه او خويندې چې هغه بهر ملک ته تلل غواړي خو لیکن دا غي په کاغذونو کې مسله ده دا غي په ویزا پاسپورت کې مسله ده نو زما محترم د دې لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ لہذا زما محترم او ز تاسو ته د حسبنا الله ونعم الوکیل دو وظیفه بیانوم یو وظیفه دا ده چې دا به تاسو د پیر پرز باندې د ګل پرز باندې لازمان کوي اول به درې پیرې 3 مرتبه و تاسو درود شریف وایي خدا دا چې درود ابراهیمی تاسو وایي د دې نه پس به 500 مرتبه 1500 پیرې به تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير کله چې مدا 500 مرتبه 1500 پیرې ولست ندین پس به زما عزتمند بیا درې پیرې تاسو درود شریف وایي دا خدا یو خاص وظیفه چې ما تاسو ته ذکر کړل بل زما عزتمند زمونږه داسې رونه او خويندې چې هغه وی چې یاره زمونږه دا کار د زرو شي مال د خپل مقصد کې زر کامیابی ملو شي یا زما نتیجه د رزلټ ته پاغي کې د ماته کامیابی ملو شي نو زما محترم د هر مزنه پس 15 پیرې 5 مرتبه صرف او صرف 15 پیرې تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير دا تاسو وای 15 واړو منځونو پسې او 15 پیرې تاسو د دې ورد وظیفه خامخا کوي تاسو به د خپل ژوند انقلابات په خپل باندې مخصوص کړئ او تاسو ته پته ولګي چې الله جل شانو په دې مبارکو کلماتو کې چې د قران پاک آیات مبارکه هم ده څومره اثر په دې کې الله جل شانه کې خودلې ده نو زما محترم ضرور تاسو نن د پیر پرز باندې دا عمل ضرور کوي او کچره پیر پرز باندې مو نکړې شو نو په نور ورځ باندې هم تاسو دا عمل او دا وظیفه کولای شئ زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه وستاسو ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي غم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازت راکړئ الله پامان